سلامونه ګران لیدونکو اوریدونکو محب الله یم د پښتو جورنل سره دا وخت زه ولاړ یم د کوټي حلقه ته دیرش ده بایپاس چې د 15 فوټ روډ باندې دغه علاقه چې دغه یادېږي دلته چې د په لوړه کچه باندې چې د هغه تاوانونه چې دغه کم د اوسني بارانو د پشکال بارانو چې دغه د رامنځته کړي دي په لوړه کچه باندې ته کورونه چې دغه ویجاړ کړي دي اوس د خلک شنه اسمان ته ژوند کولو ته چې دغه مجبور شوي دا وخت زما سره یو اوسېدونکو ولاړ دغه علاقې دسته پوښتنه کوو بنفشه تاسو په واقع په حواله لږ راته ووایاست تاسو دلته واست بیده واست ویښ واست دا واقع څه ټایم رامنځته شول دا ماخستن یوه بجه وله چې مانده خو را روانولو مانده را روانو نو مطلب موږ دا خیال نه ولو چې مانده به پر دې خوا راځي نو زموږ د کور شاوخواته یو کور ولو هغه خو یو دیوال ښې ولی موږ ګرده ویده ولو نو هغه دیوال هغه پره کور چې دغه سولو ونړېدلی نو دا ګرده کالوني والا راووتل کالوني والا چې راووتل هغه ویل پر دې خوا باندې خطره ده زما ورور ویده ولو موږ چې زما ورور راپورته کلی نو موږ ویلی چې هغه کورونو دا ګرده یوړل اوبه پر دې خوا را روانې دي نو زما ورور ویلی زه ځم د باندې جایزه دا به واخم چې اوبه څنګه دي مطلب که خطره دا نه وله له کوره به نه وځو که خطره دا وله بیا به دلیو نو زما ورور چې وتالی ولو ول ډي سي دغه اعلان وکړی چې مطلب دا کورونه دا ګرده دغه کوي خالي کوي نو موږ ماخستن یوه نیمه بجه وله چې موږ له کوره دغه سولو کور مه خالي کړی تر اوسه پورې د حکومت څه نماینده راغلی دی دغه ځای کتنه یې کړې ده ویزیټ یې کړی دی یا تر اوسه یو څوک نه دی راغلی څه به وایاست ګورنمنټ څه غوښتنې لري څه مطالبات مو دي د صوبایي حکومت څه د وفاقي حکومت څه بس موږ دا ریکویسټ دی چې راسي دغه کورو دا جایزه واخلي له موږ زموږ مدد وکړي څه به وایاست کامي خانه تر اوسه پورې څه حکومتي نماینده راغلی دی څولې تاوانونه چې دي په ډېر زیات لوړه کچه باندې سوي دلته کورونه چې د هغه یې ویجاړ کړي دي خلک چې دي اوس شنه اسمان لاندې چې دي ژوند کولو ته مجبور سوي دي ډېره مننه محب خانه ستا او ستا د ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو رالاست او دا سیلاب زده علاقو چې کوم ځپلي دي د دې اواز چې دی تاسو رسوئ یقینا دلته متاثرین تر حد زیات دي که د بلوچستان د نور علاقو ته وګورو د هغه رقم دا نوی کلی چې دی کوم پی بي 38 ده یا پی بي 45 چې د هنه وړک او سره غړګۍ ده او ګورګ دی دا ورسره شامل دا دواړه علاقې متصل علاقې دي دواړه متاثره دي دلته خلک بې کوره سوي دي چې کومه د ژوند چې کوم هغه پیسې چې جمع کړی ولې چې دوی کوم پلاټ اخیستی ولو بیا کور پر جوړ کړی و هغه دا دی نن د اوبو سره اوبه سو نه د دوی هغه د پلاټ ګسه نوم نشان شته لا نه دلته پر دې علاقې باندې چې کوم ام پی او ام ان اې دي د هغو څه موږ سره شکوه کوو هغه د دې علاقې څخه منتخبه سوي دي نه ای سی ډي سي کمیشنران مجسټریټ وزیر اعلی د وزیر اعلی ترجمان وفاقي کابینه یو دا ټیم د عوام دغه دپاره غمخواري دپاره نه دي راغلي دلته چې عوام څه دا پوښتنه وکړي چې آیا پر دې باندې څه صورتحال دی ستاسو څه تیریږي پر دې باندې یا څه تیر سو یا ستاسو خو به بچیان یا ورک نه وي په دا اوبو کې یا به خو به زخمي نه وي یا به بل د ستونزه خو نه دي رسي آیا تا مخصن ډوډۍ خوړلې ده تا سهار ناشته کړې ده یعنی یو څوک نه دی راغلی یو څوک هم نه دی راغلی دغه حالات تاسو وینئ د آس پاس د هر سړي څه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا ټوټل مایوس دا کورونه چې ویجاړ سوي دي دا مخامخ موږ وینو دې کې چې خلک بې کوره سوي دي اوس دا د الله په اسره باندې ناست دي دلته تر اوسه یو څوک نه دی راغلی په هر بجټ کې موږ واورو چې دلته د پی ډي ام ای دپاره پلانی اسکلیټر موږ خو هغه نومان نه دي زه اسکلیټر چې د دې راغواړي لباره راغواړي مشینري راغواړي اسکلیټران راغواړي نور هغه جدید حالات راغواړي دلته د پرایویټ خلکو خپل مدد په تحت باندې چې آیا که خدای نخواسته نور باران وسي دا یو څه کورونه چې په چاو دي دغه ونسي دغه هلته چې کوم سکیمان دي سکیمان والا خو چې کوم هغه ترتیب ورکړی دی یو خو پر دې هم سوالي نشان چې دا سکیمان ته انوسي چا ورکړله دا سکیمان چې جوړېدل د دې چیک ان بیلنس چا وکړي دغه په دې کې برته راواخو ای سی او ډي سی او تحصیلدار دغه کې ملوث دي نو دا چیک ان بیلنس نشته دغه اوبه د کومې خوا اوس را روانې دي دغه چې سهار موږ تللي وو دا د سپین کاریز اوبه اوس را روانې نو هلته یې مخنیوی نه کېږي سپین کاریز ډیم چې دی دا مکمله ډک سول دا مکمله ډک سو دا اوبه را روانې دي هغه وایي اوبه چې 100 کاله بعد مې خپل لاره پیدا کوي نو دا خپله لاره د پیدا کړله دا پخوا هم مانده و د خپل زاړه سپین ږیري چې کوم دي دغه وایي دا پخوا هم مانده و په دې ځای تېر سوی اوبو خپله لاره پیدا کړه مګر پر دې ځای باندې د سکیم اجازه چا وکړله د دې باید چې پور انکوایري وسي یو دلته نه بالا چې کوم هغه رینج علاقه ده د دې باید تحقیقات وسي دلته چې دا کورونه خرڅ شوي دي په شپېته فوټ خرڅ کړی دی دا کورونه تباه سوله د دې باید تحقیقات وسي مخکې شالم کلی دی د دې باید چې تحقیقات وسي مکمل